آیا تاسې تل تږي یاست؟ ډېر ادرار یا تشې میتیازې کوئ یا بې دلیله ستړیا احساس کوئ؟ ډېر خلک د شکر ناروغۍ لومړۍ نښې عادي ستونزې کړي، خو همدا نښې کله ناکله د بدن مهم خبرداری وي. په دې ویډیو کې به د شکر ناروغۍ 10 هغه لومړنۍ نښې وپېژنو چې هر څوک باید پرې خبر اوسي. دا نښې یوازې د شکر معنا نه لري، خو که دوام وکړي د وینې د شکر معاینه او د ډاکټر مشوره مهمه ده. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا تاسو ټول ته په انفو ډایري کې ښه راغلاست وایو. راځئ چې د شکر لومړۍ 10 نښې در وپېژنو. اول، ډیره تنده یا تږي کېدل. که تل د اوبو تنده لرئ او په دوامداره توګه اوبه څښئ، دا د وینې د لوړ شکر یو عامه نښه کېدای شي. دویم، ډیر ادرار یا تشې میتیازې کول. کله چې د وینې شکر لوړ شي، پښتورګي هڅه کوي اضافي شکر د ادرار له لارې وباسي، له همدې امله ادرار ډیریږي. دریم، بې دلیله ستړیا. سره له دې چې کافي خوب کوئ، بیا هم تل ستړیا احساسوئ. دا ځکه چې د بدن حجرې نشي کولای ګلوکوز په سمه توګه د انرژۍ لپاره وکاروي. څلورم، د وزن کمیدل. که د خوراک د کمښت یا ورزش پرته مو وزن کمیږي، دا هم د شکر ناروغۍ له لومړیو نښو څخه کیدای شي. پنځم، لوږه زیاتېدل. که له خوړو وروسته هم ژر وږي کیږئ، ممکن د بدن حجرې کافي انرژي نه ترلاسه کوي. شپږم، د سترګو تت لید، یعنی د نظر ګډوډېدل. لوړ شکر د سترګو پر عدسیې اغیزه کوي او د لید لنډمهاله تتوالی رامنځته کولی شي. اووم، د زخمونو ناوخت رغېدل. که کوچني زخمونه هم ډیر وخت نیسي چې ورغېږي، دا د شکر یو مهمه نښه کېدای شي. اتم، پرله پسې انتانات. د پوستکي د ادراري لارې یا فنګسي انتانات چې بیا بیا تکراریږي، د شکر له امله زیات لیدل کېږي. نهم، د لاسونو او پښو بې حسي یا خارښت. لوړ شکر د اعصابو د زیان سبب کېدای شي چې د سوځېدو، بې حسۍ یا خارښت احساس رامنځته کوي. لسم، د پوستکي توروالی. که د غاړې، بغل یا د بدن د تاویدونکو یا قط کېدونکو برخو پوستکي غیر عادي تور او غلیظ شي، دا د انسولین مقاومت او د شکر د خطر نښه کېدای شي. ګرانو ملګرو، که له دې نښو څخه یوه یا څو نښې د اوږدې مودې لپاره لرئ، دا لازماً د شکر ناروغي نه ثابتوي، ځکه ورته نښې د نورو ناروغیو له امله هم رامنځته کېدای شي. خو د وینې د شکر معاینه او د ډاکټر مشوره مهمه ده، ځکه د شکر ژر تشخیص د جدي عوارضو مخه نیسي. که دا ویډیو درته ګټوره وه نو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د روغتیایي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.